غنی او عبدالله د ګډ حکومت هوکړې ته نږدې شوي دي. که څه هم دا پریکړه به د ولسمشر غني لپاره اسانه نه وي، خو د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې حل لاره یوازې همدا بلل کېږي چې ټاکنې له جنجالي حالت نه راوایستل شي او حکومت له یو قوي دریځ سره د سولې پروسه کې ورګډ شي. د خبرو پیل د بهرنیو چارو وزارت د غونډو له تالاره وشو چې مشري یې پخواني ولسمشر حامد کرزي او زلمي خلیلزاد په ګډه کول. په دې ناست کې د محمد اشرف غني له لوري امرالله صالح، فاضل فضلي، محمد یوسف غزنفر او سرور دانش ګډون درلود. د عبدالله په استازیتوب اسدالله سادتي، عنایت الله بابر، نور رحمان اخلاقي او غلام فاروق مجروح ګډون درلود. د غونډې یو مهم ټکی دا بلل شوی و چې دواړه لوري سره کښېنستل او د خبرو پر میز د حامد کرزي او زلمي خلیلزاد په وړاندې خپلې غوښتنې یو بل ته وویلې. دریم مهم ټکی دا بلل کېږي چې دواړه لوري به یو ګډ حکومت جوړوي. دوهم مهم ټکی دا بلل کېږي چې دا غونډې به دوام کوي. د افغانستان له ارګ نه خبریال ډاټ کام ته د دې موضوع د تایید پر مهال دا سپارښتنه هم وشوه چې د یادې موضوع ډېر زیات خپارن شي. دم غړي اټکل دا دی چې عبدالله به بیرته پر اجرایي ریاست پاتې وي، خو واک به یې د پخوا په انډول زیات وي. کابل ته د زلمي خلیلزاد تر سفر وړاندې د عبدالله او اشرف غني ټیم پټې اړیکې لرلې او د یو ګډ میکانیزم پر سر یې په خبرو بوخت و چې د عبدالله ټیم ته د بهرنیو چارو وزارت په ګډون یو شمېر ولایتونو او وزارتونو وړاندیز شوی و چې د ښاغلي عبدالله په ټیم کې عنایت الله بابر یې مخالفت کوه، خو کابل ته د ښاغلي خلیلزاد په ورتګ دا خبرې بل رنګ واخیست. تر دم غړی حامد کرزي، زلمي خلیلزاد او عبدالله د یو ګډ حکومت پر سر سلا شوي دي چې عبدالله ځان ته اجرایي ریاست له زیات واک سره غواړي او د غني ټیم ورته د دولت وزارت وړاندیز کړی دی. کارپوهان وایي چې د عبدالله سره د غني له لوري ګډ حکومت جوړېدل که څه هم د ولسمشر غني لپاره تر سیاسي ځانمرګي کم کار نه دی، خو په لویه کې ولسمشر غني ته بله لاره هم نشته. حکومت او د عبدالله ډلې له پخواني ولسمشر حامد کرزي او زلمي خلیلزاد نه غوښتي دي چې دغه غونډو بهیر لړۍ پټه وساتي او تر وروستۍ پرېکړې رسنیو کې موضوع راونوځي څو خلک پر دواړو غاړو فشارونه زیات نه کړي. خو په حکومت کې دننه د خبریال ویبپاڼې ځینې سرچینې وایي چې دا موضوع ځکه راایستل پکار دی چې ورو خلک هم دې پرېکړې ته تیار شي. ډېره مننه چې ویډیو ما سره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوی لایک کړئ، کوم چینل نه سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د